السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسو ته له زیر نیوز څلوېښت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې لسمه چې د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر له 2 سره برابره ده. زه صافی یم او تاسو ته له زیر نیوز څلوېښت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د غزې روغتیایي سرچینو په وینا د اسرائیل لخوا د غزې پر تړانګه په تازه بریدونو کې له سهار راهیسې 40 فلسطینیان وژل شوي او اسرائیلي ځواکونو د غزې پر لور روانه بشري فلوټیله ونیوله. پراخ نړیوال غبرګونونه پارېدلي. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د غزې تراژیدي، د اسرائیلي یرغل دوام او د فلسطیني وګړو وینه تویېدنه. د روغتیایي سرچینو په وینا د اسرائیل لخوا د غزې پر تړانګه په تازه بریدونو کې له سهار راهیسې 40 فلسطینیان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. دا بریدونه د اسرائیلي پوځ لخوا د بې وقفې بمبارۍ او ځمکنیو عملیاتو په بڼه روان دي چې ملکي وګړي، ښځې، ماشومان او زاړه پکې له رحم پرته په نښه کېږي. د اسرائیلي بریدونو له پیل راهیسې 161,140 فلسطینیان وژل شوي او 168,916 نور ټپیان دي. دا شمېرې نه یوازې د یو ملت د ویجاړۍ داستان بیانوي، بلکې د بشریت په وړاندې د روان ظلم ښکاره ثبوتونه هم دي. د غزې ماشومان چې باید ښوونځي ته تللي وای، اوس د کنډوالو لاندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. میندې خپل ماشومان په خپلو لاسونو خاورو ته سپاري او پلرونه د وینو په ډنډ کې د خپلو کورنیو د ژغورلو هڅې کوي. اسرائیلي نیواګر پوځ له هیڅ انساني ارزښت، نړیوال قانون او اخلاقي اصولو سره پابندي نه لري او د غزې ولسي وګړي یې د جنګ هدف ګرځولي دي. روغتونونه، ښوونځي، مسجدونه، حتی د مرستو رسولو کارکوونکي هم د دې بې رحمۍ له اوره خوندي نه دي پاتې. نړۍ باید سترګې پټې نه کړي. دا نه یوازې د فلسطین قضیه ده، بلکې د انسانیت ازموینه هم ده. اسرائیلي ځواکونو د غزې پر لور روانه بشري فلوټیله ونیوله. پراخ نړیوال غبرګونونه پارېدلي. اسرائیلي سمندري ځواکونو د ګلوبل سمود په نوم بشري مرستندویه فلوټیله 14 کښتۍ ونیولې چې هدف یې د غزې محاصره شوې ساحې ته د مرستو رسول و. د راپورونو له مخې په نیول شوې کښتۍ کې له 30 هیوادونو څخه شاوخوا 201 کسان سپاره وو چې پکې مشهوره چاپېریال پاله فعاله ګریټا ټونبرګ هم شامله وه. د فلوټیله ویان صیب ابو کشک ویلي، سره له دې چې دغه کښتۍ نیول شوې دي خو ماموریت باید دوام ولري. نوموړي زیاته کړې چې شاوخوا 30 نورې کښتۍ هم چمتو دي څو هڅه وکړي غزې ته ځان ورسوي چې هدف یې د محاصرې ماتول او د بشري مرستو رسول دي. د فلوټیلا نیولو په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه پارولي دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي فرانسیسکا البانیز او د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیترو مخکې تر دې غوښتنه کړې وه چې فلوټیلا ته د اجازه ورکړل شي خپلې مرستې ورسوي. د مالیزیا لومړي وزیر انور ابراهیم ویلي، اسرائیل د انسانیت وجدان ته سپکاوی کړی. موږ به هڅه وکړو چې د خپلو وګړو د خوندیتوب او د اسرائیلي کړنو د قانوني ځواب لپاره اقدام وکړو. په ارجنټاین کې لاریون کوونکو د خپل منتخب استازي سلیسټ پیرو د نیول کېدو پر ضد لاریون وکړ او د حکومت څخه یې د هغې د ژر خلاصون غوښتنه وکړه. د آیرلینډ د بهرنیو چارو وزیر سایمن هاریس دغه ماموریت سوله ییز وباله او ټینګار یې وکړ چې آیرلینډي وګړو خوندیتوب ته ژمن دي. دغه راز د فرانسې د اروپایي پارلمان غړي اما پورو چې په یوه نیول شوې کښتۍ کې موجوده وه، له نړیوالو وغوښتل چې له اسرائیل سره سوداګریزې اړیکې وځنډوي، اقتصاد یې تر فشار لاندې راولي، محاصره ختمه او غزه وژغوري. په ټوله کې د فلوټیلا نیول او د هغې شاوخوا هڅې د نړیوالو قوانینو، بشردوستانه اصولو او انساني ارزښتونو په اړه نړیوال بحث ته نوې لار پرانستې ده. واشنګټن وايي پر قطر هر برید به پر امریکا برید وګڼل شي. سپینې ماڼۍ په تازه دریځ کې څرګنده کړې چې متحده ایالات به پر قطر هر ډول وسلوال برید د امریکا د ملي امنیت پر ضد ګام وګڼي او دغه خلیجي هیواد د دفاع بشپړ تضمین به کوي. دا څرګندونې د یو اجرایي فرمان له مخې شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تلې په 9 لاسلیک کړی. په فرمان کې ویل شوي د قطر پر وړاندې دوامداره ګواښونو ته په کتو د متحده ایالاتو تګلاره دا ده چې دغه هیواد ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او امنیت ته هر ډول ګواښ ته به په جدي توګه ځواب ورکړي. فرمان ټینګار کوي چې که پر قطر برید وشي، واشنګټن به دا د خپلو ګټو او سولې پر وړاندې ګواښ وبولي او د اړتیا پر مهال به پوځي، سیاسي یا اقتصادي اقدامات ترسره کوي. یاده پریکړه وروسته له هغې شوې چې د وږي پر 18مه د اسرائیلي جنګي الوتکو لخوا پر دوحې برید وشو چې د راپورونو په اساس د حماس د مشرانو استوګنځي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې په نښه شوي وو.
او د پای خبره ده چې زیلنسکي ویلي روسیه کولی شي د اروپا هر هیواد هوایي حریم تر پښو لاندې کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د اروپایي ټولنې مشرانو ته تازه خبرداری ورکړې او وایي روسیه د دې توان لري چې د اروپا د هر هیواد فضایي حاکمیت نقض کړي. نوموړي د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د اروپایي مشرانو غونډې ته په وینا کې ویلي که مسکو وکولی شي پر پولنډ توغندیز برید وکړي یا د شمالي اروپا هیوادونو فضا ته ننوځي نو دا خطر د نورو هیوادونو لپاره هم شته. زیلنسکي ټینګار کړی چې اروپایي هیوادونه باید ژر او موثر دفاعي تدابیر ونیسي، په ځانګړي ډول د بې پیلوټه الوتکو پر ضد یې. هغه زیاته کړې اوکراین چمتو دی له اروپایي متحدینو سره د روسیې د ممکنه سرغړونو پر وړاندې همکاري وکړي. زموږ د نن ورځې بهرني خبرونه هم دومره و. د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 4 تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.